أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناه وړم الله تعالی شړل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحيم د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. لنډه دا کله چې د دې ښېګڼو په یادولو الله وفرمایي چې ای عیسی ابن مریم آیا تا خلکو ته ویلي وو چې له خدایه پرته ما او زما مور هم په خدایي سره ونیسئ؟ نو هغه به په ځواب کې عرض وکړي چې سبحان الله، زما دا کار نه و چې هغه څه مې ویلي وای چې د هغې ویل زما لپاره حق نه و. که ما داسې خبره کړې وي نو ته به ارومرو پرې عالم یې. ته پوهېږې پر هغه څه چې زما په زړه کې دي او زه پر هغه څه نه پوهېږم چې ستا په زړه کې دي. ته خو پر ټولو پټو حقایقو عالم یې. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ما له هغه څه نه پرته نور هیڅ شی نه دی ویلي چې تا راته امر کړی دا چې د الله بندګي وکړي چې هم زما رب دی او هم ستاسې رب. زه تر هغه وخته پورې د هغو څارونکی یم چې تر څو پورې زه د هغو په منځ کې وم. کله چې تا زه بیرته در وغوښتم نو ته پر هغو څارونکی وي او ته خو پر ټولو شیانو څارونکی. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اوس که ته هغو ته سزا ورکړې نو هغوی ستا بندګان دي او که بخښنه ورته وکړې نو ته بر لاس او د حکمت خاوند. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. هلته الله فرمایي دا هغه ورځ ده چې په هغې کې رښتینو ته د هغو رښتینولي ګټه رسوي. د هغو لپاره داسې باغونه دي چې تر هغو لاندې ویالې بهیږي. دلته به هغوی د تل لپاره اوسیږي. الله له هغو نه راضي شو او هغوی له الله نه خوښ شول. همدا ستر بریالیتوب دی. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. د ځمکې اسمانونو او ټولو موجوداتو پاچاهي یوازې د الله ده او هغه پر هر څه قادر دی. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.